قدرمنو کتونکو د خیبر پختونخوا سیمه په بو نوخار کې 13 ورځې یو افسوسناک پیښه مخې ته راغلې ده او دا غي پیښه فوټیج او ویډیو په سوشل میډیا باندې چلیږي نن په دې حواله سره تاسو ته تفصیل ذکر کوم چې دا په دغه نوخار په بو سیمه کې کما پیښه رامنځته شوی و هغه سوا تاسو دغه ویډیو کتل شي چې په دغه ویډیو کې یو ځوان چې هغه ډېر زیات بیماری په حالت کې د هسپتال ته چاروړی دی او په هسپتال کې چې کوم عمل ده دغه رویه دغه سره بالکل ټیک نه ده او د علاج او د درملنې په ځای باندې غا لوارثه مریض دوی په ویل چیر کې کینی او بهر د هسپتال چې کوم صحن دی او د چمن دی پاغي کې وګرځي دا غینا په دغه سخت حالاتو کې روح او ساوزي او ژوند د لاس ورکي په سی سی ټي وي کیمرو کې لیدې شي چې کوم بیمار تن دوی په دغه چمن کې غورځولې ده دلته د ریسکیو 1122 گاډي هم ولاړ ده دغه پیښه نوخار په بوسیمه میا رشید حسین میموریل هسپتال کې مخه ته راغلې ده او دغلته د هسپتال عملي دا ونکړې شو چې دغه مریض سره څوک نشته دغه علاج وکړي شي لا وارث مریضو دغه علاج ونکړې شو د کوم په وجه باندې چې هغه ژوند د لاس ورکړو دغه پیښه خبر کله چې په سوشل میډیا باندې خور شو او هر غوږ او هر سترګ ته ورسېدو نو بیا دغه سیمه امنه ذوالفقار احمد د ریسکیو دفتر ته راځي او د ریسکیو دفتر چې کوم افسر دی هغه له دکی ور کوي او هغه ته بدره دی وای په سوشل میډیا باندې بیا یو نوې بحث شروع شو خو ویل کېږي چې یو امنه سره دغه اختیار شته چې هغه یو افسر له دکی ور کوي او هغه ته کنځلې او بد رد وای دا یو نوې بحث شروع شو نو مونږه وګورو زمونږ په معاشره کې دومره زیاته بهسي ده دومره زیاته بغوري ده چې کوم خلکو ته مونږ مسیحا وایو مونږه هغه غنو چې دا د خلکو د ژوند قدر کوي خلکو لا ریلیف ور کوي د خلکو په زخمونو باندې مرهم پټیک دي هغه خلکو ته چې څوک بیا بیمار راشي نو دغه سره د غوي رویه داسي وي چې یو بیمار تن هسپتال کې دی او هغه په ویلچیر کې کېنول شي او بهر چمن کې غورځول شي هغه دومره په سخت تکلیف او درد کې دغه نساوزي دا د ډاکټرانو دا د هسپتال د عمله دا ډیوټي او ذمہواری ده او کنا انسانيت هم یو سیز ده دویمه خبره ده چې امنه اوس په حرکت کې راغی چې کله یو تن لاړو مړ شو زمونږ په پښتنو کې دا ډیره غټه بدبختی ده چې کومه پوری مونږه یو مسلې د پاره سر نوی ورکړې مونږ ژوند نوی بیللې مونږ یو قیمتي ځان نوی ورکړې نو تر هغه پورې هغه مسله روچتيږي نه هغه چا تخکاریږي نه او چې کله سوق پغې کې سرور کې مرشي او وجل شي نو بیا دغه نه بعد مونږ ته احساس کیږي